السلام علیکم مینوالو هیله لرم چې جوړ او روغ به یاستئ. نن زه تاسو درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د ایډ فرند کوم اپشن چې دا ختم کړئ او د هغه په ځای باندې د فالو اپشن راولئ. ځکه چې ما زه ډېرو دا پوښتنه کړې ده چې موږ د فالو اپشن څنګه آن کړو. نو راځئ چې زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تاسو به خپل فېسبوک خلاص کړئ. کله چې فېسبوک خلاص کړئ کوم مینو چې ده دا خپل مینو به خلاصه کړئ. مینو چې به کله خلاصه کړه لاندې به راسئ سیټینګ اینډ پرایوسي له. سیټینګ اینډ پرایوسي چې وله بیا به د سیټینګ ته لاړ شئ. سیټینګ له کله چې لاړې دلته به تاسو په سرچ کې ووستئ فالو. فالو چې د کله وو نو بیا به ته فالو چې کله کوم دا لاندې پبلیک پوسټ چې دی لیکلی دی تر دې لاندې تا ته درې اوپشنه درکوي. درې اوپشن دي. بیا پبلیک پوسټ چې کوم دی دا اول اوپشن چې دی دا به تاسو فالو کوئ. په دویم کې بیا لیکلی دی هو کین سی یور فالوورز آن یور ټایم لاین. بیا به تاسو پبلیک کوئ. او بل دریم اوپشن کې چې دی پبلیک پوسټ کمنټ چې کوم دی دا به تاسو بیا پبلیک کوئ. دا لاندې به دا چې دی پبلیک پوسټ نوټیفیکیشن چې دی دا هر یو ته تاسو کوئ. ایوری ون ته ایوری ون کوئ صحیح او که نه یې ناټ نو نه کوئ هم صحیح دی. ما بالکل ایوری ون کړی دی. پبلیک پروفایل انفارمیشن کوم چې ته ستا خپل پبلیک کوم د پروفایل انفارمیشن ته ښکار کول غواړې لکه کوم چې ته ابوټ چې چک کوې هغه که تاسو بندول غواړئ په دې کې دا اپشن هم شته چې زه په دې باندې ولګوم چې زما د پروفایل ابوټ څوک نه کړي چک صرف یې زما فرنډان چک کړي او یا د فرنډ اف فرنډ چک کړي یا پبلیک کړي. نو کله چې دغه مو وکړو د طریق کار نو بیا به تاسو لاړ شئ بیک ته. بیک چې کله لاړئ نو بیا به تاسو بیا به مینو خلاصه کوئ. دویم اپشن کې سیټینګ اینډ پرایوسي ته به لاړ شئ. بیا چې مو دا وولو بیا سیټینګ اینډ پرایوسي چې کله ووستئ د هغه بعد به تاسو بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ولیکئ who can send me friend request. بیا به تاسو دا سرچ کړئ چې سرچینګ روان دی. بیا چې مو کله دغه کو سرچ کو اوس د اول اوپشن چې کوم تاسو درښکار کړي who can send you friend request بیا به تاسو دا خلاص کړئ. دلته به ستاسو په ایوری ون لګېدلی. تاسو به ایوری ون نه کوئ. تاسو به فرنډ اف فرنډ وکاستئ. نو کله چې فرنډ اف فرنډ کوي نو تاسو به د نوي کس دپاره تاسو ته نوي کس دپاره به هغه ته ستا د ایډ فرنډ بجای فالو اپشن ښکاره کړي. نو که مو چیرې ویډیو خوښوي ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه موږ داسې نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم ستاسو دپاره جوړې کړي دي او تاسو زموږ چینل وزټ کولی شئ. مننه. د الله په امان.